حضور علیہ السلام تاسو وګورئ چې راغی څه حالت خلکو لوریانې خښولې جمدې دا به څوک وکړي او د پلار کونډه ښځه به زوی کولی چې جینۍ پلار به دویم واده کړو مېرنه مور نو مېرنه مور څوک کوي نو دې خوا به یې مېرنه مور هم کوله هلکه نورې ښځې لږې دي بیا آیات راغی دا مه کوئ ولا تنکحو ما نکح آباؤکم دومره ظالمان او سپک خلک او دا سپک رواجونه پکې وو چې د پلار جینۍ به اکثر وروسته واده وکړي بوډا پلار وي جینۍ مشري زوی او په څادر واچو یا به قرآندازي په وکړه د د کشر شو یا د منځمي شو یا د مشر یا به نورو نه غوسته یو به غوسته به دا ښه شو نکاح هلکه مور سره نکاح کېږي مېرنه مور سره دا به یې کول او دې خوا به یې دوریانې وجلې ظلمونه او بدماشۍ دا قتل و قتال چې دا بمونه په جومات کې خلاصوي دا هم د هغه کافرانو هغه ایجنډه پوره کوي چې بیا هغه وینه پیدا شي دې خو دا دنیا روانول غواړي دنیا د اسلام په وجه بچ ده د حضور علیه السلام د سبقونو په وجه او د هغه د وارثان چې هغه دین نورو ته رسوي حضور علیه السلام صحابانو دا عهد اخیستی وي تاسو د قیامت ورځ تپوس کېږي زما باره کې چې ما تاسو ته د نبوت هغه خبره ضرور رسوله که نه ټولو صحابو ورته وي او انک ادیت الامانه تا امانت را رسول دی وبلغت الرساله او تا نبوت او د رسالت ټولې خبرې د دین هغه ته موږ ته را رسول دی حضور علیه السلام دا مسواکه ګوته اسمان ته اوچته کړه او بیا داسې د خلکو ته اللهم اشهد یا الله دا ټول خلک وایي چې تا د نبوت او د دین او کلمه او رسوله یا الله ته ګواه شو دا زما ګوان دي قرآن شریف کې راځي فلنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین خدای پاک وایي چې چاته پیغمبران ورغلي د هغې نه به هم تپوس کوم عوام الناس نه او د انبیاو نه به تپوس کېږي ټول نوح علیه السلام به خدای راغواړي د خلکو په مخ کې دا دین رسول دی دا رواجونه په دې رسمونو باندې په ګرد دې باندې نه خلاصېږي تاسو قرآن شریف کم دی اوس